شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن زما ټاپک دی سنټریول دا هم د کلاس 9 په بایولوژي په 4 نمبر چپټر کې چې دی په سیل ارګنل کې دا یو ټاپک دی او سنټریول څه ته وایي نو ځم چې دی په دې باندې پوه کړئ نو دیز آر هولو اینڈ سلنډریکل ارګنلز دا داسې ارګنلز دي په سیل کې د نه چې دا د دننه نه ډړي هلو مطلب ډټ ان سلنډریکل او دا داسې ارګنل دي کله چې موږ مایکروسکوپ باندې د دې سټډي کوو نو دا داسې اوږده یو د دې سټرکچر چې مطلب شکل چې داسې اوږد دي او دننه چې دی ډړي present in animal and many unicellular organism دا یاد ساتئ چې کوم سنټریول چې دا په پلانټ سیل کې نه دا صرف په انیمل سیل کې او بعضې یونیسلولر یعنی یو سیل والا ارګانیزم یي چې دا په هغې کې موجود دي these are two in number collectively they are called centrosome دا چې دی کوم ارګانیل چې زموږ سره په سیل کې نور موجود دي نو دغه شان کوم سنټریول چې په سیل کې کله موجود دي نو دا یاد ساتئ چې دا په نمبر کې زموږ سره دوی او دا دوه سنټریول ته په دې باندې جمع باندې دې ته موږ وایو سنټروسوم each centriole contain 9 triplets of microtubule دا یاد ساتئ کم سنټریول چې لکه موږ وایو سنټریول چې دی زموږ سره په نمبر کې دوی خو یو سنټریول چې په هغې کې contain 9 triplets of microtubule په دې زموږ سره په دې کې 9 سیټه موجود دي یو سیټ چې په هغې کې درې مایکروټیوبیول چې دي هغه موجود دي مایکروټیوبیولز باره کې ما تاسو ته ویلو چې دا د سیل د مومنټ باره کې چې دی مومنټ هیلپ ورکوي سیل کې په سیل کې دننه څه مومنټ کېږي یا دی د سیل د بهر نه څه څیز راکاږي په هغې مومنټ کې چې دی د هیلپ ورکوي نو ایچ سنټریول کنټین 9 ټریپلټس په دې خبره ځان پوهوئ کوم سنټریول چې دی په دې کې مایکروټیوبیولز وي خو دا مایکروټیوبیول چې دا 9 ځای او 9 ځای چې بیا په یو کې زموږ سره 9 مایکروټیوبیول چې دی هغه موجود دي اوس د دې فنکشن سره سپینډل فایبر فارمیشن کله چې مایټاسیس زموږ سره کېږي نو په هغه دوران کې سنټریول دا کار کوي چې دا سپینډل فایبر چې دا جوړ سپینډل فایبر دا بیا کار کوي چې کم کروموسوم چې دی اپوزیټ پول ته چې دی موومنټ کوي نو هغه کروموسوم چې دی هغه بیا د یو بل نه چې دی جدا کوي دویمه فنکشن چې ما لیکلی کروموسوم موومنټ نو دا یاد ساتئ چې فنکشن د سنټریول دا دی چې دا سپینډل فایبر چې دی جوړوي او هغه سپینډل فایبر چې دی هغه بیا کروموسوم کې چې دی هیلپ ورکوي نو سنټریول باره کې د خلاصه بیا وایم چې دا داسې ارګنل دی چې دا په سیل کې چې دی موجود دي لکه څنګه چې نور ارګنل موجود دي خو دا په نمبر کې دوه دي او دا چې کله موجود دي نو دا 9 ټریپلټس دي 9 ټریپلټس داسې چې په یو کې زموږ سره درې مایکروټیوبیول چې دی موجود دي او دغه مایکروټیوبیول چې دي دا بیا په سپینډل فایبر جوړولو کې چې دی مدد ورکوي او هغه بیا کروموسوم موومنټ چې دی هیلپ ورکوي نو دا یو شارټ شنډا به زه امید کوم په دې به تاسو چې دی پوه شوي که تاسو پوه شوي نو نور سټوډنټانو سره شیر کړئ چې چاته چې دی پیدا ورسي تھینک یو ډېر مننه